بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما نننی لیکچر بیا هم په ویر کلاس راڅرخي. په دغه ویډیو کې به زده کړو چې لایک اپریټر څه شی ده او څه ډول یې موږ په ویر کلاس کې کارولی شو. د لایک اپریټر زده کړې دپاره او په ویر کلاس کې کارولو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دوستانو لایک اپریټر چې کوم ده هغه لاجیکل اپریټر ده او د یو کریکټر یا د یو څخه زیات کریکټر یعنی سټرینګ په یو کالم کې لټوي، یعنی کالم کې چې کومه ډیټا پرته ده په هغې کې یې لټوي. کله چې دغه کریکټر یا د یو څخه زیات کریکټر یعنی سټرینګ یې پیدا کړه بیا موږ ته په نتیجه کې ټرو راکوي. که چیرې دغه ځانګړی کریکټر یا ځانګړي کریکټرز یې پیدا نه کړل بیا موږ ته فالس راکوي. د لایک اپریټر سره موږ دوه وایلډ کارډز کارو. وایلډ کارډز نه مطلب دلته دغه ده یو پرسنټیج او یو انډرسکور ده. پرسنټیج چې ده دا د کریکټر نشتون یا د یو کریکټر یا د یو څخه زیات کریکټرونو نمایندګي کوي او انډرسکور چې کوم ده دا د سنګل کریکټر یعنی د یوازې د یو کریکټر نمایندګي کوي. د لایک اپریټر کارول لپاره ما دغه کویري لیکلې ده. دوستانو دلته بیا هم د سنټیکس له مخې زه ورته وایم چې سلیکټ ماته یې غوره کړه. سټار مطلب دغه ده چې ټوله ډیټا فرام امپلایز د امپلایز ټیبل څخه ټوله ډیټا ماته راواخله یا یې غوره کړه. ویر کلاس زه کاروم. ویر کلاس کې زه ورته وایم چې لاست نیم لاست نومونه چې کوم دي لایک دغه ما هغه ورکړی ده شرط ورته ایږدلی ده چې لاست نومونه چې کوم ده هغه له ډي څخه شروع وي او ډي څخه وروسته زه ما پرسنټیج کارولی ده. دا ځکه چې پرسنټیج چې کوم ده دا د یو څخه زیاتو کریکټرونو یا د کریکټر نشتون نمایندګي کوي. باید لاست نومونه یې له ډي څخه شروع وي. که د ډي څخه وروسته کریکټر واوسیږي یا ونه اوسیږي، که یو کریکټر وي یا د یو څخه زیات کریکټرونه وي پروا نه کوي، هغه هم راواخله، خو باید له ډي څخه شروع وي. که چیرې زه دغه کویري ایگزیکیوټ کړم ستاسو به ووینئ چې یوازې هغه خلکو په اړه معلومات راخیستي دي چې لاست نیم یې له ډي څخه پیل شوی وي او له ډي څخه وروسته یې که هر څومره کریکټر واوسیږي یو اوسیږي یا یو څخه زیات اوسیږي یا هیڅ ونه اوسیږي پروا نه کوي. دوستانو که تاسو غواړئ چې داسې خلکو نومونه موږ ته راواخله چې لاست نیم داسې خلکو په اړه معلومات موږ ته راواخله چې لاست نیم یې پر اس تمام شوی وي یعنی پای کریکټر یې اس اوسیږي، نو د هغې دپاره موږ د پرسنټیج څخه وروسته اس لیکو. تاسو ګورئ دوستانو چې دلته دغه لاست نیم کې وګورئ چې د پای نومونه یې چې د لاست نومونه یې چې کوم دي پای کریکټر یې اس او اس ده. دوستانو ستاسو کولی شئ چې دا یو کمپلیکیټیو شرط هم ورته ږدي، یعنی تاسو ورته ویلی شئ چې داسې خلک لاست نیم چې پیل یې له ډي څخه وي هغې څخه وروسته که هر کریکټر وي پروا نه کوي، خو دریم یې باید وي اوسیږي. داسې خلکو په اړه معلومات موږ ته راواخله چې لاست نیم یې په ډي پیل شوی وي، ډي څخه وروسته که هر کریکټر وي خو دریم یې بیا وي. که زه چیرې دغه ایگزیکیوټ کوم ستاسو وګورئ دوستانو چې دلته زما ته یې ډیویس راواخیستو ځکه چې ډیویس لومړی کریکټر یې ډي ده، دوهم یې پروا نه کوي چې هر څه وي. هلته زما انډرسکور کارولی ده، انډرسکور چې د سنګل کریکټر نمایندګي کوي او هغې څخه وروسته ما ورته ویلي چې دریم کریکټر یې وي اوسیږي او د وي څخه وروسته ما پرسنټیج کارولی ده. پرسنټیج تاسو ته مخکې ویلې چې دا یو یا د یو څخه زیاتو کریکټرونو نمایندګي کوي. دوستانو ستاسو کولی شئ چې یو لیست ورته ورکړئ چې هغو ټولو خلکو په اړه معلومات موږ ته راکړه چې لاست نیم یې له بي شروع شوي وي، له ډي شروع شوي وي، له اس شروع شوي وي. داسې خلکو په اړه ماته
معلومات راواخله او پای کې چې هر څه اوسېږي یعنې پرسنټیج یعنې د BDS څخه شروع شوي وي هغې څخه وروسته چې هر څومره کرکټرونه اوسېږي یا ونه اوسېږي پروا نه کوي که چیرې زه دغه اکزیکیوټ کوم ستاسو به ووینئ چې زما سره ډي چې زما دلته ورته ښودلی ده چې د ډي څخه کوم خلک چې نومونه شروع وي هغه راواخله بي څخه شروع شوی دی هغه یې هم راواخیسته او اس او ډي دلته زما ورته ویلي دي اس مې هم ورته ښودلی ده او ډي مې هم ورته ښودلی ده هغې څخه وروسته چې هر څومره کرکټرونه وي یا زه ورته وایم چې ټول خلکو نومونه راواخله چې په دغه لیست کې موجود نه وي دغه د ناټ دپاره زموږ دغه ساین کاروو دوستانو دغه چې زما کوم سلیکټ کو دا مطلب ده چې ناټ یعنی دغه لیست کې چې کوم کرکټرونه وي د هغوی څخه باید شروع نه وي یعنی نفي ده که چیرې زه دغه اوس اکزیکیوټ کړم نور ټول هغه لاس نومونه به راواخلي چې له دغو درې کرکټرونو څخه پیل شوي نه وي ستاسو ګورئ دوستانو دلته چې FLPKC دا په دغه لیست کې شامل نه دي دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم الله مو مل شه